امینه بیبي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زما په ګډه شوی دی کنه ما د درنواله نه دی محسوس کړی ما د تکلیف نه دی محسوس کړی او امینه بیبي وی په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې سخت قحطسالي و باران نه کېدل ساروی د لوګي نمړه کېدل په مکه مکرمه کې چرته شینکې نه اصل کې مکه مکرمه کې خاصم د غیاګانو ځمکه نه ده سره غرونه دي شګي دي خو بیا په دې غرونو کې بسنه سبوټي کې د خلکو په دې سارو لراوړه غبه وته ورکول وی بارانونه نو هغه غیاګانې ختم شوي هیڅ شی نه ساروی د لوګي نمړه کېدل وی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په ګډه شو کنه الله تبارک وتعالى بارانونه شروع شو وی زه پوه شوم چې دا زما د دې بچي برکت دی او دا خبره مې نبی څنګه کوي چې الله تبارک وتعالى قحطسالي ختم کړه او بارانونه شروع شو دا زما د بچي برکت دی دا خبره ولې کوله وی دا مې ځکه وکړه کنه وی یو شپه زم لاسته وم داسې د کور په صحن په غولي کې په کټ کې ملاسته وم خوب نه راته ګرمي وه نیمه شپه شوه د کټ یو سر لزم د کټ بل سر لزم خو خوب راځي نه کټ کې اوړم راوړم نیمه شپه ده وی په دې دوران کې ما ته یو غیبي आवाज وشو د یو غیبي سړي د طرف نه आवाज راته وشو سوکینم نه आवाज راته دا وشو چې اے امینی کم معشوم چې ستا په ګېډه دی دا څه معمولی معشوم نه دی دا څه کمزور معشوم نه دی ستا په ګېډه چې کم معشوم دی دا د دواړو جهانو سردار دی وی دا आवाज مې واورېد او بیا راته وویل چې کله دا معشوم پیدا شي کنه نو په ده باندې به دا دم ورواچئ اعوذ به بالواحد من شر كل حاسد پناه غواړم په دې معشوم سره په هغې یو ذات باندې د هر حسدګر نه ورته پناه غواړم په هغې یو ذات سره پناه غواړم دته د هر حسدګر نه دا دم به په ده باندې ورواچئ ومې کتل اواز راغی څوکینم نه حیرانه شومه چې یاره زما په ګېډه چې کوم ماشوم دی یقینا دا د کمالاتو ماشوم دی نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کېده کنه پیدا کېدو نو امینه بیبي وی او د امینه بیبي سره په دې ټیم کې یو بل زنانه هم موجود وه هغه هم ګواهي کوي وایي چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو د امینه بیبي کور ټول د نور نه ډک شو د رڼاګانو نه ډک شو د نور نه ډک شو او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو کنه وای د شهادت ګوته داسې اسمان ته نیولې وه د نبی علیہ السلام د پیدایش سره د شهادت ګوته داسې اسمان ته نیولې وه حیران شو دا څنګه ماشوم دی په دغه شپه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب د ده په خانه کعبه کې شپه وه هلته حرم کې ناست هلته سړی سې خوشحالۍ چې ناست بختور خلک دې څه ټایم زړه وغواړي هلته لاړ شي کښېني ځای هلته ناستو په حرم کې دی نو سهار ټایم دی سهار ټایم نو داسې دا سبا لګېدو سبا ختو ته ټایم و او 8 ربیع الاول و 8 ربیع الاول دوه قوله دي یو 12 ربیع الاول خلک یادوي 12 ربیع الاول مشهور 12 ربیع الاول زموږ په پاکستان کې خلک میلادونه کوي جشن عید میلاد النبی کنه هغه ټول په 12 ربیع الاول باندې یو قول د 12 ربیع الاول له او یو قول د 8 ربیع الاول له مشهور 12 ربیع الاول له خو د محققین او محدثین قول د 8 ربیع الاول له 8 ربیع الاول وي صحیح قول دار چې 8 ربیع الاول له خو مشهور 12 ربیع الاول له 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول بنابر اختلاف او د ګل ورځ او سحر ټیم چې په دې ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو نو دا عبدالمطلب سے په خانه کعبه کې ناستو التا نو چې څنګه نبی علیہ السلام پیدا شو کنه وې د خانه کعبه د دیوال نظم کې لراله زمکه لراله بیا اوچت شو چې اوچت شو د باندې یاره رااله یاره پیراله چې دا څه وشو کور ته رامنډې کړې چې کور به خیري خپل انګور خو ته معلومه وکنه زما د مړ زوی هغه ښځه ناجوړه ده د ماشوم نو د خپل کور بیماری ورته هم معلومه وه نو د خانه کعبې نه یې رامنډې کړې کور ته
نو چې کور ته راغی تپوس یې وکړو نو زیری پې وشو چې ستا د مړ زوی پیدا شوی دی ستا د مړ زوی نه دی عبدالله او ستا د امینه نه ده انګور چې دی کومه ده د هغې زوی پیدا شوی دی نو عبدالمطلب صاحب راغی او نبی علیه السلام یې په دې ورونو کې داسې روچت کړو چې روچت کړو او منډې کړې څنګه چې پیدا شو نبی علیه السلام راواغست په غېږ کې او منډې کړې لار خانه کعبې له او په غېږ کې اخیستی او د خانه کعبې نه پې اووه طوافه وکړه د پیدایش سره یې په نبي علیه السلام باندې د خانه کعبې نه اووه طوافه وکړه زه چې څنګه لاړم او طواف مې شروع کړ که نه د هغې نه مخکې جمعه باندې ما دا بیان کړی و د څنګه چې مې طواف شروع کړ د کعبې ته مې کتل قسم په الله دقیق خبره رایاده شوه چې نبی علیه السلام پیدا شو که نه نیکۍ په غېږ کې نیولې او د دې نه ګیر چاپېره تاوېدو په نبي علیه السلام یې اووه طوافه د خانه کعبې نه ګیر چاپېره وکړه دلته کې د خانه کعبې دیوالونه ځمکې له رالو بیا اوچت شو دلته په ایوان کسرا کې د کسرا چې کوم محل و په هغې کې زلزله راله یوه تیزه زلزله راله د فارس چې کومه اتشکده وه هغه مجوسیانو د اور عبادت پی کو زر کاله چې دا مړه شوې نه وه دغه اتشکده یو تن به ورته ناستو مسلسل به یې هغې ته تیل ورچول لرګي به ورچول هغه اور به هغوی مړ کېدو ته نه پرېښود ځکه هغه د هغوی خدای و د هغې به یې بندګي کوله هغه اتشکده پاک شپه باندې ناڅاپي مړه شوه دریای ساوه وچ شو کسرا چې په خپل محل کې زلزله ولیدله او د هغه کنګروګان راتاو شو ځمکې ته پړ مخې پریشانه شو وایي دا څه چل دی نو خبر ورته راغی دغلته کې یو کس و موبزان د هغه نوم هغه ورته وی حضرت د فارس اتشکده مړه شوې ده بېګا شپه او دغه خو پرېږده بېګا شپه ما خوب هم لیدلی دی وی څنګه دې خوب لیدلی دا موبزان وی ما خوب لیدو چې د عربو نه سخ اسونه ګوړسوار دا را روان شي عربي اسونه دی او کسان پې ناست دي د عربو نه راوځي او په ټوله دنیا باندې خواره شي او فتح حاصلوي بېګا مې دا شپه خوب هم لیدلی د کسرا په چې کوم بادشاه او د هغه په خفګان کې نور اضافه شوه چې یاره دا څه کې دي د معبرینو نه تپوس کو د تعبیر کوونکو نه وایي د عربو د طرف نه په دنیا باندې یو لوی انقلاب را روان دی د عربو د طرفه به یو انقلاب راوچتېږي او په ټولو دنیا باندې به خورېږي او ټولو دنیا به فتح کوي معبرین ورته دا تعبیر ورکړه نو د نبی علیه السلام په پیدایش باندې الله تبارک وتعالی سره ډېر عجیبه واقعات